اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایل چې لا اله الا الله ووایه هغه دپاره جنت واجب شو، چې څوک سبحان الله و بحمده 100 وارې ووایي هغه دپاره الله تعالی 1,40,000 نیکۍ لیکي. صحابه عرض وکړه ای د الله رسوله داسې حالات کې خو به هیڅوک زمونږ نه قیامت کې هلاک کیدی نشي، ځکه چې نیکي به یې غالبوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل بعضې خلک به بیا هم هلاک شي او ولې به نشي؟ بعضې خلک له تاسو نه به دومرې نیکو سره راشي که چیرې په غر کې ښودلی شي نو هغه به هم ښکته کړي، خو د الله تعالی د نعمتونو په مقابله کې به هغه نیکي کالعدم نشته شي. البته الله تعالی به بیا خپل رحمت او فضل سره امداد وفرمایي. فایده: د الله تعالی په نعمتونو په مقابله کې د ښکته کېدو او کالعدم کېدو مطلب دا دی چې قیامت کې یو څوک نیکي او یو خوا نیکۍ او بدۍ تللی شي نو بل خوا به ترې دسیز هم مطلب او مصیبت کېږي چې الله تعالی درته کوم نعمتونه ورکړي وو د هغې حق ادا کېږي او څه شکر دې ادا کړی. بنده ځکه هر څیز د الله تعالی ورکړی شوی دی، د هر یو څیز یو حق دی، د هغې حق د ادا کولو مطلب به کېږي لکه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې